د لوړو زده کړو وزیر ته د کامران احمدزي لیک بلا پټې خبرې دي پکې. نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې اړه پوه شئ. کامران احمدزي لیکي پوهېږم غږ به مې در ونه رسیږي ځکه ته د یو داسې ملت په پوهنه بوخ یې چې ستا پر منطق یې تیر 20 کاله په جهالت کې تیر کړي. خو بیا هم هغه د الفت صاحب خبره یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. ضمیر مې مجبور کړی یم چې ځینې خبرې درته له هر ډول ویرې پرته وکړم. دا منم چې په تیر نظام کې داسې سیمې وي چې مکاتب یې شاړ نیم شاړ او یا هم د جګړو سنګرونه وو، خو پر همدې سیمو ستاسې واکمنۍ وه. منم چې تیر کې ځینې زده کوونکي وو چې مکتبونه یې درست ونه شو ویلی، خو دا هغه خلک وو چې پلرونه او د کورنۍ سرپرستان یې یا له تاسو سره په جګړو کې ووژل شول او یا ستاسو په لیکو کې. نو د بې سرپرسته کورنۍ سرپرستۍ ورته په داسې عمر ورپاتې شوه چې ان خدای پاک هم پرې حق نه درلود. زه به ستاسې پر منطق در سره خبره وکړم. سمه ده چې تاسې په 20 کلونو کې 24 هیوادونو ته ماته ورکړه، خو ښایي چې هغه 11 کلن هلمندی صبغت الله دې هیر وي چې په ریاضیاتو کې یې 40 هیوادونو ته ماته ورکړه. ممکن د هراتۍ انجونو روباټونه د هیر وي او همداسې په سلګونه بیلګې شته چې د روښانه افغانستان استازولۍ یې کوله چې دا هر څه تیر نظام کې د تعلیم لاسته راوړنې وي. زموږ د لوړو زده کړو وزارت هر کال بهر هیوادونو ته سلګونه محصلین لیږل او هر کال به په یو نه یو هیواد کې افغان بچی ویاړ ګټه. هر کال به زموږ جوپې افغانان له بهره ډکې منګولې مور وطن ته راستنېدل. ښایي تیر کلونه به تا ته په هیواد کې د کفر اوج ښکارېده، خو دلته زرګونه جوماتونه جوړ شول، مدرسې جوړې شوې، د قرآن کریم لوی تفسیرونه ولیکل شول. له دې ورهاخوا د مکتب په دوران کې مو د اسلام ټول لومړني مسایل ولوستل. د پوهنتونونو په دوره کې مو د اسلام کورنۍ، اقتصاد، سیاسي او اخلاقي نظامونه، قرآن پوهنه، نبوي سیرت او نور ولوستل. او بالاخره د عصري علومو ترڅنګ مو ښې ډېرې دیني زده کړې هم وکړې چې همدا اوس هم اکثره ملایانو ته په دیني مسایلو کې د مناظرې چیلنج ورکوم. زه درنه ګیله نه کوم، پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنۍ ډېره ناڅاپي او د توقع خلاف وه. شاید ته به هم همدومره ناڅاپي د خپلې تمې خلاف وزیر شوی یې، خو یوه هیله درنه ضرور لرم. لاړ شه او زموږ د پوهنې او لوړو زده کړو نصاب وګوره. که مې منې نو راځه له پیغورونو څه نه جوړیږي. معاصره نړۍ هغه څه غواړي چې په تیر کې روان وو. پخواني قدرونه د سلګۍ باران په څېر وستایه، له فکرونو یې ګټه واخله، وجودونه یې مه محوه کوه. مه پرېږده چې افغان ماسټر دې یو ځل بیا د پاکستانیو په ډیران پراته کاغذونه د خرڅ لپاره راټول کړي، ترکیه کې د میږې وسره وي، ایران کې دې د غواګانو فارمونه صفا کړي. د خلکو زده کړو ته احترام وکړه. یو لوی مسؤلیت در سپارل شوی، د نړۍ درته پام دی. راشه له خپل دریځ واوړه. افغان محصل په غیږ کې کلک کړه. پوهنتون ته یې د تګ لپاره یو وار بیا وجودن او ذهنن آماده کړه. افغان دکتور ته قلم ورکړه، د تیښتې مخ ته یې ودروه او د یو آباد افغانستان پر لور ګړندي ګامونه واخله، تر څو چې دا کاڼي لالونه او دا بوټي لونګ شي. ګنې بیا به یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن به نړیږي. درنو لیدونکو له توجه مو ډېره زیاته مننه. په دې اړه خپل نظریات، انتقاد، پیشنهاد را سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ او دغه ویډیو هم ښه ډېره شیر کړئ ترڅو د دې وزیر تر غوږونو ورسیږي. تر بیا بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.